بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې قدرمنو لیدونکو، هیله من یم چې ټول به روغ او جوړ یاست. درنو لیدونکو، د فوتوشاپ په درسونو کې موږ او تاسو په کرب باندې بحث کوو. نن هم راځو د کرب په مرسته څنګه کولی شو خپل یو تصویر افقي خط یې تغییر کړو. مثلا زموږ او ستاسو دغه تصویر وګورئ، کوږ شوی حالت لري. څنګه کولی شو دغه تصویر په داسې شکل سره تغییر کړو چې دغه زموږ او ستاسو تصویر دغه بوټ افقي خط سره موازي واوسي. نو د هغه دپاره راځو کرب څخه استفاده کوو. د کرب آپشن مو چې کله کېکاږو، تاسو وګورئ د تصویر څخه د باندې زموږ او ستاسو د ماوس حالت هم بدلیږي. کلیک به یې ونیسو او حرکت به ورکړو. نو بنان زموږ او ستاسو تصویر ته که چیرې وګورئ، افق خط سره تقریبا دغه زموږ او ستاسو افقي خط که چیرې قبول کړو، نو د دې بوټ حالت هم د دغه افقي خط سره موازي راغی. راځو د کلیک کولو په واسطه یا د انټر په واسطه زموږ او ستاسو دغه تصویر یو څه تېروتنه چې ما څخه وشوه اجازه راکړئ، زه دغه کلیک ترې باسم، دغه حالت به ورته ورغی په کرب کې. نو که چیرې موږ او تاسو وغواړو انټر په واسطه زموږ او ستاسو دغه تصویر په دغه حالت کې به کلیک وکړو. وګورئ زموږ او ستاسو تصویر افقي خط سره برابر شو. خو یو ستونزه چې درنو لیدونکو موږ او تاسو اوس ورسره مخ شو، زموږ او ستاسو دغلته اضافي پکسلونه دي چې تصویر پکې نشته. نو د دې دپاره موږ او تاسو کولی شو له یو طریقې څخه استفاده وکړو چې زه کنټرول زیډ وهم، کرب په واسطه دغه تصویر کرب کوو، بیرته سر نه دا هم روټیټ کوم، افقي خط سره یې برابروو. نو د دې دپاره چې زموږ ټول تصویر په دغه برخه کې راشي، راځو دغه خپل تصویر دغه حالتونه پورته کوو، ټول اجسام راوړو پکې، ټول جهتونه، دا هم د خواته، دا هم تر دې سطحې پورې، او تر څنګ یې د تیر درس په استفاده چې ما تاسو ته ویلی و د کانټینټ ارې په واسطه او ایر په واسطه د دې بټنو په کېکاږلو په واسطه راځو دغه انټر کلیک کوو. تاسو وخت ورته ورکړئ، وګورئ چې زموږ او ستاسو تصویر ترسیمیږي او ټول برخه به یې هم نیولی وي او د افق خط سره به هم مساوي او برابر به وي. ورته په تم کېږو. نو بنان اوس ورته وګورئ درنو لیدونکو، زموږ او ستاسو دغه تصویر لوی هم شو او له افق خط سره برابر هم شو. خو بیا دغلته لږ څه دغه اضافي برخه یې پاتې شو، یعنې هغه پکسل یې دلته ځای په ځای نه شو. که چیرې تاسو منظم یې ترتیب کړئ نو زموږ او ستاسو تصاویر به منظم راشي. بیا بل یو طریقه چې موږ او تاسو کولی شو ورنه استفاده وکړو، هغه اجازه راکړئ زه د کرب آپشن څخه استفاده وکړم. دغلته موږ او تاسو یو علامه لرو چې دې ته straight the image by the drawing line on it. د دې په کېکاږلو سره تاسو وګورئ، زه دا کېکاږم همدغسې او په یو سطحه کې کلیک کوم او خپل د کلیک بټنه خوشې کوم نه تر هغه ځي پورې چې زه د افق خط برابر کړم. مثلا موږ وایو چې زموږ او ستاسو افقي خط دغه ده. تاسو وګورئ زموږ او ستاسو تصویر ځای په ځای هم شو. اوس هم کولی شو چې دغه نور اړخونه یې برابر کړو، دغه نور پکسلونه یې هم جوړ شي. او د دې څخه په استفادې موږ او تاسو کولی شو خپل تصویر کانټینټ اویر کلیک باید وي او انټر یا هم دغه ټیک مارک باندې کلیک کوو، په تم کېږو تر څو زموږ او ستاسو دغه تصویر آماده شي او جوړ شي. نو درنو لیدونکو، ډېر کله که چیرې تاسو غواړئ خپل تصاویر له افقي خط سره برابر کړئ یا هم اجسام مو منظم شي، نو تاسو کولی شئ چې د کرب په واسطه چې دوه طریقې وي چې د خپله د سټریټ لاین په واسطه او هغه بل طریقه مې چې تاسو ته وښوده، د هغې په واسطه تاسو کولی شئ خپل تصاویر ترتیب او منظم کړئ. دغه ده زموږ او ستاسو تصویر لږ څه د تیر په پرتله منظم هم راغی او پکسلونه اضافي پکسلونه پکې موجود نه دي. نو درنو لیدونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې درس له تاسو څخه هیله کېږي تر څو زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره شریک کړئ. ښه وخت، سلامت.